ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې. ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د صنعت او سوداګرۍ روان حالات، اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه. دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کی. ژوند او اقتصاد. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د ژوند او اقتصاد د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې روغ جوړ خوښه خوشحاله به یاستئ. په دغه خبرونه کې نن له یو داسې چا سره غږیږو چې له 10,000 پاکستاني کلدارو څخه یو کاروبار پیل کړ او دا مهال خپله ټوله سرمایه په همدغه کاروبار کې 45,000 امریکایي ډالرو ته رسولی دی. دا چې په دې کاروبار کې څومره لوړې او ژورې ګاللې دي او د دې ترڅنګ د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره او د ژوند د ښه کولو لپاره، د اقتصاد د ښه کولو لپاره یې څنګه وکولی شول له 10,000 پاکستاني کلدارو څخه خپله سرمایه 45,000 امریکایي ډالرو ته اوچته کړي. دا هغه پوښتنې دي چې د خپرونې په اوږدو کې به ستاسو لپاره ټولې ځواب شي. د دې ترڅنګ په نورو مسایلو باندې به هم غږیږو چې د کاروبار لپاره یا د اقتصاد لپاره د ژوند ښه کولو لپاره څه مهم دي. په لومړي سر کې به د ځان درته معرفي کړي. نوم څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې زکریا پکتین دی، د پکتیکا ولایت د مرکز شهرنۍ چکان کلا اوسیدونکی یم او د یاران مطبعې مسؤل. داسې ویل کېږي چې پکتیکا کې لومړنۍ مطبعه همدا یاران مطبعه وه؟ بالکل، دا لومړۍ مطبعه وه پکتیکا کې. تر دې مخکې کومه مطبعه نه وه پکتیکا کې. دا لومړۍ مطبعه اوس موږ راوړې ده پکتیکا ته. څومره وخت کېږي چې مقصد په همدغه مطبعه کې تاسو کار کوئ؟ تقریبا د ما خپله 4 کاله کېږي او تقریبا 6 کاله مې یو بل ورور پکې، زموږ مشر ورور پکې، او د ما تقریبا 4 کاله کېږي کې د مصروفه یم. په لومړي سر کې موږ په مقدمه کې یادونه وکوله، کېدای شي له ډېرو زموږ اورېدونکو سره همدا پوښتنه وي چې څنګه یې له 10,000 افغانیو څخه خپله سرمایه دومره پورته کړه. نو کیسه خو داسې وه چې هغه وخت کې زه مسافر وم، خپله په سعودي کې وم. نو هلته ما د بل چا موټر چلاوه، ورونه مې دلته وه. نو بیا مې ورور د موږ یو بل ترورزی و، هغه سره داسې بس مشوره کړې وه چې داسې یو ماشین به راوړو مطبعه، ځکه موږ مخکې کتابخانه ولول دې شیانو سره لږ بلد وو. نو کتابخانه مو چلوله، مال مدینه په نامه باندې، او په هغه کې په کتابخانه په پکتیکا کې نه وله، اوله دغه کتابخانه وه د موږ وله. بیا نو دغه سړو سره هم دغه شراکت شروع کړ د خپل د ترور زوی سره. نو هغه سره وخت کې له موږ سره بیخي یعنې پیسې نه ولې، یعنې 50,000 کالدار هم نه وي، هغه وخت کې دلته کالدار وي. نو بیا هغه راته وویل چې موږ به پیسې درکو، دا ماشین تاسو پرې راوړئ چلاو به یې تاسې، پیسې به یې مانګي، معنا په شراکت به دا کار کوو، ګټه او تاوان په نیمه. نو بس هغه شی یې راوړ. په هغه وخت کې ماشین تقریبا په 10,000 کالدارې کېدو او تقریبا د 300 ډالرو په هغه وخت کې موږ دا مال ورسره راوړی و چې دا کوم بینر پیچاپیزي پلکس ورته یایي. نو یقیني چې هغه موږ ورور کیسه کوي په هغه وخت کې چې موږ د 300 روپو مال راوړم، موږ دا وایي چې دا په 3 میاشتې کې موږ وباسو، مطبعې موږ لپاره ډېر شی. خو خدای پاک بس کار جوړاو. په پکتیکا کې اوله مطبعه و، خلک دلته ورسره ناشنا مول، خو وروسته خلک سوکه ورسره بلې دیدلو. نو دې شیانو سره مخکې به په لاس باندې موږ خطاطي کولې. موږ یو ورور ذاکر نایاب په نامه باندې هغه به دا خطاطي کوله. ځینو وختو کې به د لوحې په کار کېدلې، په لاس به یې لیکلې، یا په دوکانونو باندې خطونه به یې په لاس لیکل. نو بیا چې وروسته دغه شی راغی په پکتیکا کې نه ولو، بیا چې موږ راوړ، وروسته سوکه خلک ورسره اشنا کېدل. نو اوس تقریبا ډېر په مخ ده، الحمدلله بیخي زیات په مخ ده. نو اوس مغه مطبعه ځان تم ده، یعنې هغه شریک هم نسته را سره، او تقریبا ماشینونه مو مخکې یو ماشین، اوس را سره 4 ماشینونه، غټ ماشینونه دي را سره، چې په دې کې پلکس ماشین ځان ته، د کتابچې او بیلونه او شی چې چاپوي پیډونه، دا ځان ته ماشین ده را سره. کوم چې په ګلاسو د ریشي باندې عکسونه او تصویرونه یا نومان او شی چاپوي، دا ځان ته ماشین ده را سره. د بیجو لپاره ځان ته ماشین ده را سره. او بل ماشین چې موږ نوی راوړی دغه د انجینري نقشې د مثال خبرې یا کومې دغه واړه ماشینونه لیکنې چې د مثال غټو ماشینانو به نه چاپولې، دا ځان ته ماشین ده چې اوس موږ تقریبا راوړی ده، یو 2 میاشتې کېږي، 5,500 ډالر باندې ما اخیستی ده. نو په پکتیکا کې دغه ماشین بیخي ونه، دغه منو راوړی موږ پکتیکاوالو لپاره خدمت، ځکه مخکې به خلک تلو غزني ته، کابل ته به پسې تلو. نو اوس یې پکتیکا کې ورته وړاندې کوو او دلته په ارزانه بیه. ډېر مننه پکتین صاحب. تاسو ویل چې کله چې
دغه د مطبعې خدمات تاسو پکتیکا کې پیل کړل، نو ډېرو خلکو ته مو اسانتیا دا برابره کړه چې دوی به مخکې نور ولایتونو ته تلل، اوس هغه خدمات د پکتیکا کې ورته وړاندې کېږي. نو که داسې راته ووایاست چې په دغه یاران مطبعه کې په کومو برخو کې تاسې خلکو ته خدمات وړاندې کوئ؟ په دې برخه کې له موږ سره بینر ده، اشتکر ده، ونویژن ده، د خطاطي هم له موږ سره اغوسته، خپل کسان سته چې خطاطي موږ کوو، رسامي ده، په دې کې اخبار چاپول دي، بیل او پیډونه د ډاکټرانو، مثال لپاره بیجونه په دریشانو باندې مثال نومان لیکلو شی، دغسې له څنګه نور کارونه هم کېږي. مطبعې چې کوم اصول دي مثال کوم مطبعه کې کوم کار کېږي هغه ټول موږ سره دلته پکتیکا کې شته. زموږ اورېدونکو لپاره کې داسې دا پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوې چې څنګه له 10,000 کلدارو څخه خپله سرمایه 45,000 ته پورته کړله. یعنې ستاسو په اند باندې خپله شخصي تجربه که راته ووایاست د کاروبار لپاره یا د ښه ژوند لپاره د ښه اقتصاد لپاره څه ډېر مهم دي؟ د کاروبار لپاره 3-4 شیان چې دي هغه ډېر مهم دي. یو وخت ورکول دي چې باید وخت سړی ورکړي کاروبار ته، په خپل ټیم کاروبار ته راتګ، په خپل ټیم بندول. او بله خبره مهم شی چې ده هغه اخلاق دي، شر او ویله ګراک سره کول دي. مثال په خپل ټیم باندې یو شی ورته ورسوي، یو څوک درته ووایي چې دا موږ ضرورت ده، یعنې داسې وخت راغلی ده چې زه د شپې په 11 بجې م راغلی یم د یو ګراک لپاره چې هغه راته وایي موږ سبا ځو ولسوالۍ ته یو مؤسسه، لکه ځکه موږ دلته قراردادیان یو ډېر مؤسساتو سره موږ سهار وختي ځو، مثال هلته یو کلینیک ته توزیع کوو، یو شی کوو یا بل شی کوو. نو زه په 11 بجې م د شپې ورته راغلی یم، دلته مې مثال هغه شی ورته چاپ کړی ده او دوی ته مې تسلیم کړی ده. او بل شی دا چې داسې مثال مناسب نرخ باندې چې وچلیږي انشاءالله خدای مهربانه ده، هر کاروبار خدای په مخ بیایي. نو دا 4-5 شیان چې دا سړی په کاروبار کې راولي نو خدای مهربانه ده انشاءالله هغه سړی شاته نه ځي، په مخ به روان. او دا دلته داسې په پکتیکا کې مثال په هغه وخت کې نوې مطبعه وله، مثال داسې ډېرې مطبعې نوې د موږ کارونه الحمدلله ډېر ښه وله، اوس هم الحمدلله ډېر ښه دي. نو دا 4-5 شیان چې دا سړی په کاروبار کې راولي، لکه وخت ورکول، مثال اخلاق له ګراک سره شرویه کول، او بل مناسب چلیدل، انشاءالله بیا سړی په شا باندې نه ځي. پکتین صاحب که یو څوک ووایي چې زه غواړم ښه ژوند ولرم، ښه اقتصاد ولرم، ښه شخصي کاروبار ولرم، خو ما سره پیسې نشته، ستاسو په اند باندې د دې لپاره پانګه ډېره مهمه ده؟ او که همداسې فکر لکه تاسو ویل چې د دې لپاره وخت ورکول مهم دي، او د هغه د کاروبار چې کوم اصول هغه ډېر مهم دي، نو څه ډېر مهم دي که زموږ اورېدونکو په دې باندې هم سر وخلاص کړي؟ د کاروبار لپاره ډېر مهم شی دا ده وخت ورکول او قناعت کول. ځکه پیسې خو له چا سره هم دومره ډېرې پیسې ځکه نه وي چې له کاروبار له وال سره مثال دی د په ور باندې یو کاروبار ته 10 لکه او 10 لکه او 15 لکه روپۍ واچوي، خیر ده له 15,000 افغانیو شروع کړه، له 10,000 افغانیو شروع کړه، له 20,000 افغانیو شروع کړه، خو قناعت ډېر مهم دی چې قناعت دې نه وي پکې او صبر دې نه وي پکې. که 10 لکه روپۍ ور واچوي کاروبار ته، ځکه صبر به یې تا نه وي بیا هم کاروبار په مخ نه ځي. 20,000 افغانۍ یو کاروبار ته ور واچوه، یو کال صبر ته وکړه، هغه به 1 لک سوي، له 1 لکو بعد یو کال بعد هغه 2 لکه، مثال سوکه داسې پورته کېږي سټې په سټې باندې نه ده. لکه په ور باندې کاروبار داسې نه کوي چې مثال تا اوس 20 لکه روپۍ ور واچولې او ته یې باید ما ته کال ته باید دا 100 لکه روپۍ، 100 لکه بیخي هېڅ وخت کې نه کېږي، ځکه کاروبار دا شی ده په سوکه ځي، خو ډېر برکتي شی ده. نو د کاروبار لپاره تر ټولو چې مهم دي وخت ورکول او قناعت کول. بالکل. پکتین صاحب که داسې راته وایاست په دې برخه کې تاسو اوس د پکتیکاوالو څومره تقاضا او غوښتنه پوره کړې ده، او دا چې مقصد پکتیکا کې ستاسې همدغه د چاپي خدماتو لومړنی مرکز و، اوس پکتیکا کې څومره دغې برخې ته خلکو مخ وراړولی، توجه یې زیاته کړې ده؟ او که په وروستیو کې دا هم راته ووایاست چې دغې چارې چې مقصد د نور خلکو دغه کار ته لاس اچولی دی ستاسو په کاروبار یې تاثیر غورځولی دی؟ نو دغه د لومړۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې په پکتیکا کې اوس وخت کې مخکې خو 1 مطبعه اوس 3 مطبعې نورې دي، 2 مطبعې نورې دي. نو په پکتیکا کې مثال چې کوم د خلکو تقاضا د مثال خبرې یا چې غواړي انشاءالله که چاپي خدمتو کې دغه هر شی موږ لرو دلته پوره. که دلته کوم شی مثال کم سي هم موږ په کابل کې ورته چاپو، خو دلته د خلک مثال نه پسې ستړی وو چې مثال یو څوک د کابل ته یا غزني ته پسې وړای شي، په پکتیکا کې دا کار نه کېږي. دا کار موږ تېر نه شو، بیا پکتیکا کابل ته لیږو یا غزني ته ځو، هلته موږ خپل ملګري خلک شته هغه باندې ورته چاپو، دلته دوی ته راوړو. یعنې څوک مو داسې مجبوره کړی نه دي چې هغه دې وړل شي کابل ته یا غزني ته دې وړل شي مثال هلته د چاپي خدمات وکړي. او بل پکتیکا کې مخکې 1 مطبعه اوس 3 مطبعې نورې دي، 2 مطبعې. نو داسې خاص تاثیر په موږ ځکه نه دا اچولی ځکه موږ
پخواني ګراک ډیر ده او ما مخکې درته وی چې دکانداري ته به دا 2-3 شیان سي ورکې ان شاء الله سل نوري پیدا سي تاثیر په چا باندې نه چې یو وخت ورکول انصاف چلیده او ښه اخلاق او انسانیت کول ګراک سره نو دا سل 3 شیان سي په سړی کې بیا نو کا وس څلور مطبي دي کلس نور اخلاص سي ان شاء الله په چا باندې تاثیر نه کوي دا کاروبار دغه سي ده چې دا 3 شیان دي په دکانداري کې وو ان شاء الله په شا باندې سړی نه سي پکتین صاحب کدا سره ته وسته چې اوس مهال تاسو په دغه مطبع کې څومره کسان کار کوي په کومه برخو کې کار در سره کوي او دې ته تاسو معاشات ورکوي استا دغه سي د زده کړې لپاره درته راځي که څنګه دلته موږ خپل ورونو کار کې کاوه یو ورور مو او زه به هم یو وراره ورا سره اوس الحمدلله کار په مخ تللی ده لمونږ سره تقریبا 2 ډیزاینران کار کوي چې هغو ته 8000 روپۍ معاشات ورکوو او 2 کسان ماشینکاران کار را سره کوي یو ته 15000 روپۍ ورکوو یو ته 3000 روپۍ ورکوو او 2 نفره نور دغه سي راځي هغه مثال دا کار زده کوي چې کار زده سو یا ماشینګری یا مثال ډیزاین زده سو په حاله سو به خو ته معاشات کوو او خپل زم په کې لګیایم یو وراره مو دغه مرسن تقریبا موږ 8 نفره وس په کې لګیای په دې مطبع کې او کارګر څومره کار در سره کوي 6 نفره کارګر کار را سره کوي 2 ډیزاینران 2 ماشینکاران او 2 نفره داسې دا کار مثال زده کوي په مخې به هغه کسان چې مقصد غواړي دغه حرفه زده کړي یا دغه کسب زده کړي یغو لپاره څه معاش ورکوي دغه لپاره معاش نه څه دغه خرچه ورکوو کله او کوم کسان چې ډیزاینران دي وز دا ډیزاینران ما سره مخکې دغه سي لګیاول مثال معاش نو بیا ماشان 3000 روپۍ سو بیا حاله یو څو وخت کار سره 15000 روپۍ سو 8000 روپۍ د شاید تر دیم سي جګی سي نو دا وخت ورکول یو شی یو کار زده کوي او هرپز زده کوي او کسب سړی زده کوي لګ وخت خامخا غواړي سړی زده کوي ورسته بیا نو وز دا خلک سي دا خلکو ته معنا موږ وخت ورکړی دی تکلیف کړي زحمت کړي اوس موږ ته مجبور یو پیسې ورته ورکوو ځکه چې پکتیکا کې ډیر ډیزاینران او دا شیانو کې دومره خلک نه دی بلد دا خلګار یو ما روزله د یو کال 2 کال می تکلیف سره تیر کړی د وسه د ما سره کار کوي ما شو مخلي مثال د خبرې کارم را سره کوي کسب هم د بل وخت خپل کارم کوي سي ځکه چې خپل کار سي دغه کسب داسې یو شی د دکانداري غوندي یو کسب ده چې مثال یو چا زده کو په وخت سره سړی پیسې پیدا کړي بل چا سره شراکت وکړي خپل هم کوي نو اوس ډیر په بلد اوس معنا په 100% کې 80% کار ماته دی کوي نه 100% کار به زه کوم غم داسې مثال د خبرې یو چاته ورغله یو موسسه ته قرارداد چې کړي نور کارونه دی په مخ به وسنۍ وضعیت مقصد د تاسو د کاروبار څنګه دی د چې څومره کېږي له پاکستان سره راکړه ورکړه بنده شوی د تجارتي اموال مقصد تر ډیره بریده پور له نورو هیوادونو څخه را انتقالېږي افغانستان ته دغه چارې ستاسو په کاروبار باندې تاثیر ورزولی دی یاره د خاص تاثیر نه د غورځولې ځکه چې الحمدلله اسلامي امارات وس ډیر په مخ تللی ده او له هر هیواد سره تجارتي اړیکې لري شي اړیکې لري نو که پاکستان بند کې ایران سته که ایران بند کې له چین سته نو الحمدلله د خاص کوم تاثیر نه ده چولای نو لکه مخکې څنګه مالونه راتلو هغه سي مالونه راځي نو یو روپۍ کې متسوي دي نه کوم زند فکر راغلی ده الحمدلله هغه د 2 میاشتې 3 میاشتې کوم جنگ او شی د پاکستان سره روان ده نو د مش په کاروبار کوم تاثیر نه ده چول تاسو مخکې مقصد کوم خام مواد چې په کارېدل دلته مو استعمالول دا به مو له ولایتونو څخه راوړل او دې ته کله تاسو اړ شوي یاست چې مقصد دغه مالونه پاکستان څخه راوړئ اوس که په غور مجبوره شوي یاست هغه له کومه کوئ یاره دغه شی چې موږ راوړو له کابل راوړو نو له پاکستان ځکه دا خام مواد پاکستان نه لري که پاکستان ته زم له چین ځي خدا د دلارې لوي مسله به جوړېدل چې په هغه بارډر به راوښتل نو کله به مثال بند ول مثال لاري به بند وي ترانزیټي لاري نو وس الحمدلله پیغه کوم مسله نه دراغله مال سر څومره مال غواړي کابل کې مثال سته د خام مواد معنا مخکې مم راوړو وسیم راوړو نو کوم تاثیر شي نه د پیچولې پاکستان په دې هغه باندې دا چې مقصد تاسو په پکتیکا کې تقریبا په همدغه مطبع کې شپږ کسان ته د کار زمینه برابر کړې دی له نورو تجاران څخه څوک چې زیاته سرمایه لري زیاته پانګه لري او په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري کوي له هغو څخه غوښتنه څه ده یو غوښتنه دا ده چې کوم په بار کې لکه کاروبار لري یا پانګونه کوي غوښتنه غوښتنه دا ده راسي افغانستان ته خیر د 10 روپۍ د کمی 15 روپۍ د کمی خو په خپل وطن کې ځکه خپل وطن خو خپل وطن وي هیڅ مسلې نه فکر راځي ځکه بار کې مونږ ډیر وخت تیر کړی ما خپل سعودي کې الته وخت تیر کړی ده الته به پردي کپیل باندې په نامه باندې مثال د خبرې دکان او کاروبار شه د پردي په نامه باندې وکبه غدر سپیخرن سو بساتی به دیغه او دا خپل وطن خو خپل وطن ځکه یو غریب ته یو مسکین ته یو بیوزله ته یو کار کې برابر سي
نو بل د موږ له پانګولو دا غوښتنه د خیر د کاروبار شروع کړي، ځکه موږ پکتیکا کې عموما کې داسې خلک سته کاروبار شروع کړي پیسې ورسره خو یو کال بعد 2 کال بعد هغه کاروبار بیا په شا رواني په دې په شا رواني سیو خو کینات نه یې پکې بل په طریقې نه پوهېږي کاروبار د دکان موږ ورته دا دوکم د کانوم ده یعنی سړی اول وخت کې سړی پکې دوکي مثال پکې په عذابې پکې تنګي ورور د دکان ولې په مخ نه ځي خو که یو په مخ وړل بیا کان ده معنا بس بیا خاطر قرار ورته کېنه بل سړی به درته چلوي بل سړی به درته چا خبر په مخ به ته خالی قرار ورته کېنه نو لغونه موږ غوښتنه دا د خپل وطن کې پانګونه وکړي ل خپل غریب سره ل بېوزله سره ل یو چا سره به کومک کوي همکاري به موږ د ما تقریبا مطبع ده ل ما سره شپږ نفر کار کوي په دې کې 4 نفر معاشات خین د 4 کورم د خبرم چې نور ذریعہ نسته بس خلای ما شخ کور پیچلی نو داس کې بل سړی وکي بل سړی وکي نو ان شاء الله په افغانستان کې بیا خصوصا په نو په افغانستان کې بیا خصوصا په داسې ولایتو کې غرنی ولایتو کې بده کې به ان شاء الله بیا غریب سړی پیدا نه هر سړی به کسبګر می کار بم کوي او په خپل وخت باندې به هغه چا خبره د هر شي ته آماده پکتین صاحب ډیر خوندور موضوع تاسو اشاره ورته وکړه چې مقصد په کاروبار کې سکونت ډیر مهم دی قناعت ډیر مهم دی ورسره د خبرونې پرستوي کې نور څه درنه اورو دا چې د دې مطبع اړوند وي یا تاسو د کاروبار اړوند وي یا خلکو ته یو سالمه او نیکه مشوره چې د ښه ژوند لپاره تاسو مشوره وي د ښه اقتصاد لپاره نو افغانانو ته بیا خصوصا پکتیکا والو ته پیغام داده چې د کاروبار په وخت کې مثال کا کوم کاروبار شروع کوي زړه تنګي مکوي خدای مهربانه د حلال کاروبار خامخا د عمر یو څه راوړي د حلال کاروبار خدای ورته ویلې دغه ته د زکه تاوان او ګټه پکې راځي خو سکونت او لګیراک سره شي چلند او په خپل وخت باندې کاروبار ته راتګ یو شی په شتر طریقه باندې جوړول یو شی ته یو څوک وشي چې ماته یو دا بینر چاپ کا په 200 ځکه دا په ګرام باندې راځي نه لکه مثال درکوم که یو زوګ درته وایي چې دا په 280 ګرام کې ماته دا شی چاپ کوي په 260 یا په 180 ګرام کې ورته چاپ کې هغه سړی پیژنې نو خو له وخت سره دا وخت نه غواړي مثال هغه 280 چې د مثال یو کال 2 کال ټیم نیسي او داسې د شپږ میاشتې بعد نو داسې شپږ میاشتې بعد خراب شي هغه ګراک بیا داسې زړه نشي کوي چې په 2 ورته تا تراسي نو هر کاروباري سړی باید هر کاروبار کې په خپل سټیپ باندې باید وړال سي په خپل شی باندې وړال سي لکه مثال د خبر یو سړی تاسو وې ماته دا شیراک او هغه خبر هغه سړی پی پی نه ته بدل شي ورته ورکې لکه بل څه سر مثال خبره میکوله نو هغه کاروبار کې هغه شی ضرورت باید یو چاته هغه شی ورکې نو دا شین سړی په نظر کې ونیس ان شاء الله کاروبار کې به هیڅ کله هم شاته رانسی نه به په تاوان وکي نو خدای مهربانه ده دا کاروبار کې دا شیان کله راځي بازار کله دریزي کله وړال وی کله مصلیب کې راځي خو الحمدلله پکتیکا کې اوس کوم کاروباریان دي اوس کوم خلک دي په مخ روان دي ان شاء الله نو شو کاروبارونه کې شروع شوي دي نو لدې بعدم توکل په خدای ډیر مننه کوم پکتین صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او د دې خبرونه ته وخت ځانګړی کړ مننه له تاسو هم یو نړۍ مننه کور ودان خیر وشي تر موږ ځان را ورسو درنو اوریدونکو لا هم په همدغه مطبع کې یو ځوان را سره ولاړ دی دا چې دی په همدغه مطبع کې کوم کار کوي نوم څه شی دی او د کوم ځای یاستئ مننه نوم یې عبدالرحمن د امبرخیلو د کلي اوسېدونکی یم په یاران مطبع کې تقریبا له تیرو 2 کالو راهیسې کار کوم په کومه برخه کې تاسو کار کوئ د ډیزاین په برخه کې کار کوم د کمپیوټر ګرافیک ډیزاین وي هغه کله بینر ډیزاین وي پوسټر ډیزاین وي یا همداسې سوشل میډیا پوسټر ډیزاین وي نو په دې برخه کار کوم دغه د پوسټر ډیزاین یا د ډیزاین اړخ چې تاسو زده کړی دی په همدې مطبع کې مو زده کړی دی که بل چېرته داسې د حرفوي برنامو د لارې یا د کورسونو د لارې لومړی خو د کمپیوټر هغه کوم پروګرامونه چې کارول کېږي د فوټوشاپ ده السټریټر ده ان ډیزاین ده نو دا مې په هغه کې زده کړی دی په ګوهر انګلیش ان کمپیوټرز اکاډمي کې له هغه بعد دغه ډیزاین کومه برخه چې هغه مې ټوله بیا درې زده کړی دی په همدغه مطبع کې چې تاسو د ډیزاین برخه کې کار کوئ څومره معاش درکوي او دغه معاش ستاسو لپاره کفایت کوي او نه کوي او څومره خوشحاله یاست چې په خپل هیواد کې دغسې د کار یوه زمینه درته برابره شوې ده لومړی خو معاش چې څومره ده اوله کې ماته 14,000 افغانۍ راکولو ځکه چې اوله د ما دغه تجربه هم دغومره نه وه په ډیزاین کې وروسته چې تجربه زیاتېدله نو تقریبا له تیرو 7 میاشتو راهیسې د ما دلته معاش 8,000 افغانۍ ده او بالکل پې راضي یم
د ما لپاره د ما د کورنۍ لپاره یعنی له هر مشکلاتو چې په امان یو اقتصادي مشکلات چې کوم دی هغه په حل کیږي. او بل خبره د 12 نه چې فارغ شوم نو ډیر خوشاله یم ځکه چې نیت اول دغه سی اوس باید خواري وکاږو بل ولایت ته ولاړ سو یا بل هیواد ته ولاړ سو ځکه چې اقتصادي مشکلات ډیر وو. نو بیا چې دلته یاران مطبعې ته رالم نو بیا دلته په کار ولګېدل نو اوس الحمدلله بیخي ښه یو او همداسې واده م کړی و چې د وخت په تېرېدو سره به تا ماشوم ورسره زیاتېږي. داسې چې تاسو ته په خپل هیواد کې بیا په خپل ولایت کې دغسې د یو کار زمینه برابره شوې ده په نورو پانګوالو باندې څه غږ کوئ غوښتنه مو له هغو څخه څه ده چې دغسې په هیواد کې پانګونه وکړي چې هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او هم د اقتصاد برخه کې څه ناڅه کار شوی دی خپل ولایت او خپل هیواد لپاره؟ بس په هغو باندې همداسې غږ کوو چې په خپل ولایت کې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او داسې نوي شیان راوړي چې په هغو باندې خلک ورسره مصروف سي کارمندان ورسره ونیسي او داسې غټې غټې فابریکې ولګوي دا کوم چې دوی په بار ملک کې څومره انویسټمنټ یا پانګونه کوي هغه باید په خپل هیواد یا ولایت یا په خپل سیمه کې ولګوي هغه که په هره برخه کې که په تجارت برخه کې که دغسې په بله برخه کې که له بل چا سره په شراکت باندې نو دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې یو خو د دوی پانګونه پسې زیاتېږي بل هیواد ته پرمختګ ده او بل چې کوم دلته بیکاره ځوانان ګرځي یا کوم چې لیسانس فارغین یي نو هغه هم همداسې ګرځي که هغه په اقتصاد برخه کې که انجینري برخه کې نو دا ټول حق لري ځکه چې که تاسو پام ورته کړی ډېر خلک اوس همداسې بې وظیفو ګرځي او لیسانس ښه تکړه ښه بااستعداده خلک دي ځوانان دي نو که دوی دلته پانګونه وکړي مطلب که هغه په هر ولایت کې په افغانستان کې دننه یي نو دا به ډېر ښه وي. ډېره مننه کوم چې موږ ته خپل وخت راکړ. مننه تاسو نه هم ډېره مننه. لا هم په همدغه مطبعه کې یو او یو بل ځوان راسره ولاړ دی دا چې څومره وخت کېږي په همدغه مطبعه کې کار کوي له ده به یې وپوښتو. په لومړي سر کې که زموږ د خپرونې درنو مینوال ته ځان ور معرفي کړئ نوم مو څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه خیر شي چې تاسې مطبعې ته رالاست او له موږ څخه خپل پوښتنې کوي چې په دې مطبعه کې مو څومره کار کړی دی. ما نوم محمد آصف دی. په دغه مطبعه کې مې تقریبا 2 کاله پوره کېږي چې راغلی یم. په لومړیو کې ما ماشین زده کول ماشین کار مې ومه وروسته کوم ماشین دې زده کاوه؟ د ماشین نوم چې دا لوکور ماشین ده پرینټر غټ د بینرونو نو دغه مې زده کړو وروسته بیا ما ډیزاین ته ورمخه کړه. ډیزاین کې مې تقریبا اوس 8 میاشتې وتلې دي انشاءالله ټاپ مې زده ده. هم د غټ ماشین زده دی دغه د پرینټ ماشین او هم د ډیزاین برخه کې کار کړی دی ورسره څومره معاش درکوي؟ بس معاش راکوي او 15 شاوخوا راکوي 15,000 افغانۍ. نور څه کار کوئ؟ یاسته زده کړې کوئ یاسته تعلیم مو کړی دی؟ زده کړې کوو له لیسې چې فارغ یم او پوهنتون هم وایم انګلیسي ادبیات. انګلیسي ادبیات هم وایې یعنې محصل یې؟ محصل یم او دلته کورسونه هم سره وایو او پوهنتون هم شروع کېږي. په همدغه مطبعه کې هم کار کوئ یاسته درسونه هم وایاست؟ د محصل لپاره همدغه 15,000 افغانۍ کفایت کوي؟ یو ډېر ښه کار پې کېږي او د محصلینو لپاره مثال کور مدام دلی خو بیا معاش راکوي هغه پوهنتون کې چې شی په کار کېږي مثال دغه د جوب خرڅی یتي بس. خوشحاله یاست له خپل ژوند څخه دا چې مقصد تاسو ته په خپل هیواد کې د کار دغسې یوه زمینه برابره شوې ده چې هم زده کړې کوئ یاست او هم دغسې د کورنۍ لپاره او د خپلو مصارفو د اړتیا پوره کولو لپاره په خپل هیواد کې په خپل ولایت کې دغسې د کار زمینه درته برابره شوې ده؟ الحمدلله خوشحاله یو. له نورو خلکو څخه هم دا هیله ده چې خپل تجارانو څخه چې دا پانګونه وکړي او داسې غټې غټې مطبعې جوړې کړي او نور فابریکې جوړې کړي او خپلو د ولایت او د هیواد ځوانان قاچاقي لره وړاندې نه شي او دلته په کار باندې بوخت شي. د هوریت راډیو له طریقه مو هغو خلکو ته هغو ځوانانو ته پیغام څه دی چې نه زده کړې کوي او نه یو کار کوي؟ نو ځوانانو څخه هم دا هیله ده چې هېڅکله باید دا خبره ونه کړي چې کار نشته نو دوی دې په کورو باندې نه کښېني وخت یې نه ضایع کوي. ژوند او اقتصاد د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون د هیواد د صنعت او سوداګرۍ روان حالات
اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه. دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کی. ژوند او اقتصاد